الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. د اسلام د ځلانده لمر په راختو سره د عرب قوم په وضعیت کې بدلون، د اسلام د ځلانده لمر په راختو او د قرآن عظیم الشان په نزول سره عرب قوم بدلون وموند. دوی د عربو له صحرا څخه د سیلاب په څېر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ښار مدینه منورې څخه د نبوت په 11 کال چې له 622 میلادي کال سره سمون درلود راووتل. د فارس، روم او مصر لښکرې د خسو خاشاکو په شان زیر و زبر کړي، تر دې چې د فارس، روم، شام، فلسطین، مصر او تر عراق پورې سیمه ته واک لاندې راوسته. تیرو زړو رستو تمدنونو او سلطنتونو ته د پای ټکی کېښود. د هغې تاجونه او دربارونه یې ته پښو لاندې کړل. د کسرا او قیصر کیسه ختمه او د هغوی ویاړونو ته د تل لپاره د پای ټکی کېښود. ملتونو ته د ازادۍ، شرف، پت او مساوات پیغام له ځانه سره درلود. عربان د عربو له جزیرې څخه په پیوندي جامو او ګنټل شو پاڼو له خپلو زنګ وهلو په بېزینه اسونو او اوښانو سپاره راووتل. لږ وخت نه و تېر شوی چې په نړۍ باداري ترلاسه کړه. د ګوډو او زو شپانه د ملتونو سرداران او د نظام، اخلاقو، تهذیب او تمدن او د ملتونو استادان وګرځېدل. دغه ستر نوي ځواک نړۍ ولړزوله او تاریخ پوهانو د بشري تاریخ ستر حادثه وبلله. د دې د جملې څخه جبونومي تاریخ پوه وایي عربانو د عمر فاروق رضی الله عنه د حکومت د 10 کلونو په موده کې دوه سترې امپراتوري روم او فارس ونړولې. 22,000 ښارونه او سترې پوځي چوڼۍ ونیولې. 4,000 کلیساوې او د کافرانو معبدونه یې په 14,000 جوماتونو بدل کړل. د اطلس د سمندر له څنډو د هند تر سمندره په فارس، روم، سوریې، مصر، افریقا او اسپانیا د اسلام جنډه ورپوله. یو بل مورخ فیشر نومي په خپل کتاب د اروپا تاریخ کې داسې لیکلي: د اسلام د ځلانده لمر تر ختلو دمخه په عربو کې نه کوم حکومت و، نه منظم لښکر او نه کوم سیاسي نظام او حکومت. دوی شاعران، جګړه ماران، تجاران، بوتپال او وحشي ځناور صفته خلکو. دوی سوریه، مصر، فارس، لویدیځ ترکستان، پنجاب، افریقا، آسیا او د فرانسې لویدیځه برخه، قسطنطنیه، اسکندریه او د یونان جزیرې فتح کړلې. یو کمونیست لیکوال د اسلام فتوحاتو ته د اشارې په تر کې داسې وایي: سړی ډېر حیران سي چې د عربو له جزیرې څخه ډېر محدود خلک په دیني ولولو او احساساتو سمبال راووتل. د محمد صلی الله علیه وسلم د بعثت نه لا 50 کاله نه وتلي چې دوی د اطلس له سمندره نیولې، د چین ته دیواله او بیا د بالکان له هیوادونو د هند ته سمندره د خپور ملک د اسلام پیغام وګرځوله. د لومړۍ هجري پیړۍ په تېرېدلو د اسلام مشران د نړۍ ستر ځواکمن قوت و. هر پیغمبر له ځان سره معجزې راوړي دي، لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو امام، خاتم الانبیاء، ستر شخصیت، معجزانه چارې ترسره کړي چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. د روم امپراتور تراجان د پیړیو په طرز کې ستر امپراتوري جوړه کړې وه، مګر هغه د دې پیړۍ نه په لږه موده کې د عربو له امپراتورۍ سره نشي مقایسه کېدلی. د یوناني اسکندر امپراتوري د اسلام د سترې امپراتوري 4مې برخې ته هم نه رسېدله. د فارس امپراتوري د روم د امپراتوري په خلاف 1000 کاله مقاومت وکړ، مګر د خالد سیف الله په وړاندې د 10 کلونو څخه په لږه موده کې سقوط وکړ. په دغو جګړو او صوبو تحلیلي نظر
واقعیت دا ده چې لښکرې او دولتونه په لښکرو دولتونو بری ترلاسه کوي. اوس موږ ته هر څه د مخه د عربو د لښکرو شمېر ته څېړنې اندېرېسو. دغه یو څرګند حقیقت دی چې د اسلام او نصرانیت او مجوسو په شخړه کې رومیان او فارسیان د سترو لښکرو او وسلو څښتنانو. د یرموک په جګړه کې د رومیانو لښکر 240,000 او د مسلمانانو شمېر 60,000 و. په جګړه ییزو وسایلو کې عربان تر ټولو کمزوري خلک وو. نه هلته تنخواخور منظم فوز و، بلکې الجاري فی سبیل الله مجاهدینو خپله توره، خپل اس او خپل ډال، خپل لباس او خپل خواړه د الله تعالی د رضا او د جنت د عشق او شوق په مینه به د جګړې ډګر ته وتل. فارسیانو رومیانو به د دې په وسلو پورې خندلې. د روم او فارس لښکرو به عسکري تمرین کاوه، منظم عسکري قطاعت یې درلودل او خپلو فوځي مشرانو ته به سلامي کوله. مګر عربانو نه عسکري تمرین او نه قطاعت درلودل، مګر له دې سره سره په سترو مجهزو لښکرو بریا ترلاسه کوله. نوی تاریخ هم همداسې دی چې د روسانو سره د مجاهدینو او د ناتو د لښکرو سره د اسلام د لښکرو مقایسه چېرته کیدای شي؟ دا ستر نړیوال ځواکونه د مجاهد په ناچیزه تورې سره، زنګ وهلې تورې سره د تاریخ کندې ته سپارل شوي او شکست یې خوړلی د تل لپاره چې د الله مرسته له چا سره ملي عسکري ځواکونه د هغو په وړاندې سلامي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.